बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन होने के लिए दोस्तों, हज़रत ताज मोहम्मद साफ़ द IT टेक्निकल पश्तो चैनल कुर्बान नंद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेबल प्रोग्राम सरसास को चौपड़ के नन बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2014 په بخش کې موږ په پاور پوینټ پروګرام باندې کار کوو. نو را بسو پاور پوینټ با خلاص کو دوستانو. موږ تاسو وینډوز ویلو چې اپریټینګ سیستم چې نور پروګرامونو د چلولو لپاره مخې ورډ ویلو چې ډاکومېنټیشن اپلیکیشن لپاره مخې چې مثلا کتابونه پکې ډیزاین کېدل، لیکل کېدل، مجلې پکې جوړېدل، مکتوبونه پکې جدول پکې جوړېدل، ایکسل هم ویلو چې باغې کې محاسبې کارونه کول. اوس راځو پاور پوینټ ته. پاور پوینټ موږ سره چې دا پاور پوینټ پریزنټیشن پروګرام ده چې په دې کې موږ خپل معلومات پریزنټ کوو. لکه یو مثال به تاسو درکړم، یو محصل د خپل مونوګراف جوړي، کتاب جوړي، خو لکه د دې لپاره چې استادان په مخ کې تشریح کې د خپل مونوګراف د پاور پوینټ کې پریزنټیشن جوړي چې هغه بیا پریزنټیشن چې کله جوړ شي د سلایډونو په شکل کې چې کله د LCD سره وصل شي یا کمپیوټر کې هغه چې په سکرین باندې راشي، نو بیا د کولای شي چې خپل موضوع سلاید بای سلاید د استادانو مخ کې تشریح کړي. یا په تور د مثال یو دفتر کې مثلا موږ سره کلنۍ یا میاشتنۍ راپور د په جلسه کې موږ تشریح کوو. نو چې کوو دغه خپل کلنۍ یا میاشتنۍ راپور په پریزنټیشن کې ټول تنظیمو، جوړوي سلاید بای سلاید، او بیا په جلسه کې د پروجیکټور له لارې خپل څوک چې کتونکي چاته چې موږ معلومات ورکو هغې ته موږ ور تشریح کوو. نو کله چې موږ پاور پوینټ پروګرام ته راسو دوستانو، دلته موږ سره اول کې دا صفحه راځي چې دې ځای نه موږ کولی شو هغه جوړ شوي پریزنټیشنونه خلاص کړو، او له دې ځای نه بیا موږ کولی شو چې یا بلانک پریزنټیشن واخلو یا مثلا تیار جوړ شوي ډیزاینونه ټمپلیټ په شکل باندې دی واخلو. نو موږ به راسو اول چیرته د بلانک پریزنټیشن ته. کله چې موږ بلانک پریزنټیشن ته دوستان راسو، نو که تاسو کتلی موږ سره په ورډ پروګرام کې صفحه راتلله، په ایکسل کې موږ سره جدول په شکل باندې صفحه یا ورک بوک راته. دلته موږ سره چې صفحه راځي دې کې موږ سره چې وي سلاید وي، موږ سره چې موږ د سلایډونو له لارې کولی شو خپل پریزنټیشن جوړ کړو. د دې صفحه هم لکه د ورډ ایکسل غوندې همغسې ظاهري شکل لري یا لیاوټ چې ورته ویل کېږي، چې مثلا موږ سره پاسه په دې ځای کې ټایټل بار ده چې دلته پریزنټیشن نشته. څه کوم بیا موږ کله خپل پریزنټیشن سیف کو یا حساب کو، بیا د هغې نوم دلته راځي. دې خوا بیا موږ سره همغه قسم کنټرول بټن دی، کلوز، میکزیما، مینیمایز، دا شیونه موږ سره دي. دې ځای کې همغه کویک اکسس ټول بار ده، لاندې دا چې کوم دی مینوز یا مثلا کمانډ ټاپس دي، او دې ځای موږ سره ګروپ اف کمانډ دا شینو ټول موږ سره. بیا دې کې موږ سره د سټیټس بار هم لرو چې په دې کې مثلا زوم او دا بخشونه هم راځي. که چیرې بیا موږ سره صفحې دلته په غټ شکل کې زوم اوسېږي، بیا موږ سره دلته سکرول بار هم راځي، هم ورټیکل یا عمودي سکرول بار موږ سره راځي، او هم موږ سره افقي یا هریزنټل سکرول بار راځي. نو دوستانو کله چې موږ دلته راغلو غواړو چې مثلا موږ یو پریزنټیشن جوړ کړو، نو دا خپل یو سلاید د موږ سره چې کوم موږ او تاسو دلته یو، نو دې کې مثلا دلته کلیک ټو اډ د ټایټل، دلته کولی شو چې مثلا موږ یو مرکزي یا اصلي عنوان ولیکو. په دې ځای کې موږ کولی شو چې مثلا یو فرعي عنوان ولیکو خپل. بیا موږ سره دلته دې ځای کې د سلایډونه هم ښیي. مثلا په دې ځای کې که غواړو چې مثلا نیو سلاید راوړو، خو موږ دلته مثلا د کنټرول ان نه هم کولی شو چې یو نوی سلاید موږ ځان سره راواخلو، نوې صفحه راځي. او که دې ځای نه راغواړو چې مثلا نوی سلاید راسي، دلته مثلا مختلف شکلونه د سلایډونو چې کوم رقم موږ ته پکار وي موږ له دې ځای نه راغېستلی شو. اوس به دا دې سلاید کې دا رقم سلاید چې موږ سره راغی، دې کې موږ دلته عنوان لیکو، دلته موږ ټیکسټ هم لیکلی شو، او دا شکلونه چې دوستان وینئ دلته مثلا جدول راغېستلی شو، دلته چارټ راغېستلی شو، دلته مثلا کوم عکس مکس هغې دا شیونه پکچر، دا ټول شیونه حتی تقریبا چې موږ دې کې ویډیو هم راوستلی شو چې په دې کې موږ سره ویډیو راسي. نو له دې ځای نه موږ ځان سره نوي سلایډونه راخلو، مختلف قسم سلایډونه موږ دې ځای نه راغېستلی شو په دې مینو کې نیو سلاید نه. او که چیرې موږ کنټرول ایم کلیک کړو، نو کنټرول ایم هم موږ سره دلته نوی سلاید راغېستلی شي. بیا کله چې موږ دلته راشو دوستانو، یو سلاید موږ راغېستی وي تیار، خو د هغې
نوی سلایډ نه راخلو، همدغه شته سلایډ غواړو مونږ چې بل شکل ته یې واړو، لیاوټ یې چینج کړو، بیا هغه له دې ځای نه مونږ کولی شو چې چینج وکړو. دلته مثلا فعلا مونږ سره دلته سلایډ په دې شکل کې ده چې مثلا عنوان اخلو او دلته مونږ یا لیکنه کوو یا مثلا ټیب جدول راخلو یا چارت راخلو، غواړو چې نه په دې شکل دی نه مونږ سره په دې شکل باندې راسي، نو بیا مونږ د دې لیاوټ له دې نه چینج کوو او له دې نیو سلایډ نه خو بیا مونږ نوی سلایډ راخلو. اوس که غواړو چې مونږ یو سلایډ جوړ کړو، مثلا مونږ دلته عنوان لیکو، دلته آی ټي انسټیټیوټ مو لیکو، دلته مثلا یا ادرس لیکو یا مثلا لیکو چې مثلا ادرس به ولیکو، ادرس مثلا کندوز. بیا دلته دوم سلایډ ته راځو، دوم سلایډ کې راځو، مثلا مونږ دلته لیکو ځان سره چې دا لیاوټ به د دې چینج کړو، د دې سلایډ په داسې یو شکل به یې راواړو چې مثلا دلته مونږ لیکو مثلا کمپیوټر پروګرام، په دې ځای کې مونږ لیکو چې کمپیوټر کې مونږ سره څه دي، مثلا ایم ایس وینډوز ده، دلته راځو مثلا ایم ایس ورډ ده، ایم ایس ایکسل ده، همدغه رقم نور دوستانو. دې سلایډ ته که راغلو، مثلا دلته مونږ دلته لیکو چې مثلا مونږ سره په دې کې بل کوم ورش د دې آی ټي انسټیټیوټ کې مثلا ګرافیکس ډیزاین ګرافیکس ډیزاین کې مثلا مونږ چې لرو دلته که مونږ راسو د دې لیاوټ به چینج کړو چې دی که داسې لیاوټ یې مونږ سره چې مونږ هغې کې معلومات ولیکو. مثلا ګرافیک ډیزاین کې مونږ سره چې ده فوټوشاپ ده، بل مونږ سره چې ده کورل ډرا ده، بل چې ده مثلا مایکرومیډیا فلش ده، فلش ده مثلا. بیا مثلا کورل ویډیو سټوډیو ده، یا به دا په بل وخت کې راونیسو. بیا دوستانو دې نه وروسته که مونږ راسو دلته یو نوی سلایډ واخلو، دلته مثلا مونږ ولیکو چې ویډیو ایډیټینګ، ویډیو ایډیټینګ کې چې لرو مثلا دلته ورته لیکو چې اډاب پریمیر پروګرام مثلا مونږ دلته درس ورکوو، بل مثلا د کورل ویډیو سټوډیو د مونږ سره، بل کوم پروګرام مثلا کاین ماسټر د مونږ سره، مثلا داسو. کبل مثلا د همدې مونږ خپل د آی ټي انسټیټیوټ باره کې نو سلایډ راخلو، دلته مثلا نور معلومات لیکو، دلته مثلا لیکو پروګرامینګ کې مثلا مونږ سره څه شی دي، دلته مثلا لیکو چې اکسس ډیټابیس، دلته لیکو ویژوال بیسک، د مونږ سره سی پلس پلس د مونږ سره. صحیح سو دوستانو، دا مونږ یو پریزنټیشن جوړ کړ ځان سره. نو کله چې مثلا دا خو مونږ یو مثال ورکړی پریزنټیشن هم چې جوړ کړ، که غواړو چې مثلا مونږ دا اوس کوم ځای کې چې یا مثلا مونږ دا تشریح کوو، نو بیا مونږ چیرته راځو دوستانو، دې ځای کې چې راغلو دلته یو بخش ته په نوم د سلایډ شو، بیا دې کې نور ډیزاین نور کارونه بیا وروسته مونږ کوو، دا مقدماتي تشریح ده چې د دې لیکنو د سره کوم حرکات مونږ ورکوو، راځي د دې د سلایډ په کوم حرکت باندې راځي، فعلا به صرف مونږ دغه نه وکړو چې تاسو ورسره معرفي سئ. نو کله چې مونږ سلایډ شو ته راسو، دا مونږ سره په دې شکل باندې راځي، یا به مثلا ماوس کلیک کوو دوم سلایډ به راځي، یا مثلا سپیس وهو، صحیح سو، یا ایرو کیز وهو، مونږ سره په دغه رقم باندې نور سلایډونه راځي. سکیپ بټن باندې بیرته چې نوځو. بیا دې ځای کې دوستانو مونږ سره څه شی دي، ریسیټ څه کار کوي، که مثلا مونږ دلته راسو دې کې مونږ څه تغییرات راوړي، دا تغییرات همغه د ورډ د ایکسل غوندې دي، مثلا مونږ دلته تغییرات پکې راوړل، بولډ ایټالیک هم که سایزونه هم ورته زیات کړي مثلا،
صحیح شو دوستانو. ریسیټ څه کار کوي؟ ریسیټ یې بیرته هغه اصلي حالت راولي. سیکشن بیا موږ سره څه کار کوي؟ سیکشن مثلا منګه اوس دغلته کړو مثلا د افیس پروګرامونه جدا او موږ سره پروګرامینګ جدا سو، ګرافیک ډیزاین جدا سو، ایډیټینګ جدا سو. د دې هر یو لپاره ځان ته بیا موږ یو سیکشن جوړو چې مثلا دا دلته راځو مثلا یو سیکشن اضافه کوو اټ سیکشن. دا مثلا د سیکشن ته نوم ورکوو چې آفیس پروګرام. صحیح شو دوستانو. رینیم ګورئ دوستانو دا چې مثلا دلته راځو دې ځای کې بل سیکشن اضافه کوو چې مثلا دلته راځو دې ځای کې ورته لیکو چې مثلا دا د شي دا مثلا ګرافیکس ډیزاین سیکشن ده. صحیح شو دوستانو. دا بیا څه کمال لري دغه تکمې وایي دې منکراس دا مونږ هر یو ځان سره راچې کوي راټولوي او بیرته پراخه کوي کولپس کوي بیرته ایکسپانډ کوي په دې شکل باندې. نو سیکشن باندې هر بخش مونږ ځان سره جدا کولی شو چې له دې سیکشن نه که بیا مونږ راسو دلته رینیم سیکشن، ریموو سیکشن، ریموو آل سیکشن، کولپس آل ټول د داسې راټول کړي او که ورته ایکسپانډ آل ټول په دې رقم هغه کوي. بل دې ځای کې خو دوستانو همغه که راسو ورته پیسټ او کټ کاپیو په دې شکل باندې موږ سره بعضې شی نه دي. صحیح شو دوستانو. دې ځای کې یو شی دغلته بل ده مثلا فارمټ پوینټر دا څه کار کوي؟ د دې وظیفه دا ده دوستانو که چېرته نور پروګرامو کې به هم پې کار بیا وکړو دلته موږ مثلا دې ته یو ډیزاین ورکړی ده دغې ته موږ ډیزاین ورکړی ده غواړو چې دغه ډیزاین دی هو دغه لاندې درس بخش ته م ورسي. نو دا به داسې سلیکټ انتخاب کې دا فارمټ پوینټر به راواخلو چې کله هم راواخیسته که موږ راسو په دې باندې داسې راکش کړو نو موږ سره به چی سي د دې ډیزاین به هم په همغه شکل باندې سي. نور دوستانو د لیاوټ کې که موږ سره دلته راسو دلته لیاوټ بخشونه دا سو چې شکل ظاهري شکل یې چینج کوو. دې ځای کې موږ سره د ډپلیکیټ سلیکټ سلایډ هغه کوم سلایډ چې انتخاب ده د دغې راته ډپلیکیټ یو بله کاپي هم په همدغه ځای کې وباسه. نو که موږ دا کلیک کړو نو د دغې یو کاپي یې موږ سره بله هم دلته راواخیستله. بیا دلته موږ سره بل دا سلایډ فرام آوټلاین. سلایډ فرام آوټلاین چې کار کوي مثلا د ورډ او د اکسل د دغه پروګرامونو کوم فایل موږ سره سیف وي دا یې کولی شي دلته موږ سره راوړي. او بل دا د ریوز سلایډ بیا دې کې موږ کولی شو چې یو جوړ شوی پاور پوینټ پریزنټیشن دلته راخلاص. کله چې موږ دا کلیک کړو دوستانو نو دلته موږ سره براوس راځي. براوس که راسو که موږ سره دلته چیرې پریزنټیشنونه اوسیږي یو دانه به انتخاب کړو او بعد د هغې به اوپن کلیک نو موږ سره به دلته چی سي دا پاور پوینټ پریزنټیشن په دې ځای کې راخلاص سو. دوستانو بیا دې ځای نه موږ کولی شو چې دې پاور پوینټ پریزنټیشن کم سلایډ موږ ته پکار وي موږ کولی شو چې دا خپل پریزنټیشن ته چی کړو ور داخل کړو. انزرټ سلایډ ده مثلا یا انزرټ آر سلایډ ده اپلای دیم ټو آل سلایډ مثلا کوم دیمز یا بیکګراوند ډېر څه راغلی دا په ټولو باندې هغسې مثلا آر سلایډ که موږ ورته ووایو دا به ټول زموږ پریزنټیشن ته داخل سي. او که دلته راسو ورته آل دیمز هم چې ورته وویلې هغه د دې ډیزاین چې کوم بیکګراوند ډیزاین هغه یې هم موږ دې پریزنټیشن کې ور اضافه کړو. نو که اوس موږ راسو دلته دا چېرې سلایډ شو ووهو نو د موږ هغه کوم دلته به ټول موږ سره د دې ډیزاین نه راشي. ګورئ هغه موږ آی ټي انسټیټیوټ چې کوم هغه و هغې ته هم همدا ډیزاین ورکړی ده. ګورئ آی ټي انسټیټیوټ. بیا دې ځای کې دوستانو دا خو شو پریزنټیشن چې د موږ هغه ټول ډیزاینونه راولي ځان سره د هر یو چې موږ کلیک کوو د دې یو بخش موږ سره دلته راوړي. دې ځای نه بیا دوستانو موږ دلته هم دا وګورئ دا مینو چې کومه راغله نیکسټ کوو دې ځای نه چې بل دې مثلا راسي دا وګورئ دوستانو یو موږ سره نیکسټ کېږي. دې ځای نه بیا موږ ځان سره دلته
د زر پوینټ اخلو چې مثلا داسې په دې باندې کوم حرکات چې موږ ورکوو دی موږ ته شو کوي یو شی چې اشاره ور باندې کوو په دې داسې شکل باندې موږ سره دا راځي کمپیوټر لږ ذره سلو کار کوي دوستانو نو دې لپاره لږ ذره دوستانو دا و د پاور پوینټ د پریزنټیشن تشریح او د پریزنټیشن د جوړولو طریقه دا نورې مینوګانې نو تقریبا څه د ورډ اکسل سره یو شی کار کوي او څه نور کې بیا تغییرات او هغې باندې به انشاءالله په آینده کې راتلونکي کې کار کوو د نن ورځې لپاره به دوستانو همدومره بس وي انشاءالله راتلونکي به په نورو بخشونو باندې کار کوو دا درسونه در سره وګورئ کومه نیوکه کوم مثبته مشورې موږ سره د کامنټ له لارې نه شریکه کوي له لیدو مو نړۍ مننه کور مو ودان